د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست د مزار شریف ښار په کم کې له پاکستان نه افغانستان ته ستنه شوو نږدې 80 کډوالو کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او یوه اندازه نغدي مرسته وکړه. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرستو دغه لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام ولري. امارت اسلامي هر کور ته 3,000 روپۍ ورته ورکوي، یوه بوجۍ اوړه ورته ورکوي، غوړي ورته ورکوي، چای ورته ورکوي، بره ورکوي، لوبیا ورته ورکوي. همدا رقم مؤسسات هم هغه مؤسسات چې زموږ سره کار کوي بالکل به نور سکتورونه چې د هغو سره چې کار کوي راځي هغه کیټونه صحي ورته ورکوي، کمپلان ورته ورکوي، صابونان ورته ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کډوال هم د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست هڅې او خدمات ستایي. دوی وایي چې پر وخت د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړه. موږ د اسلامي امارات څخه ډېر مننه کوو چې موږ لپاره مرسته کړې دي او موږ ډېر د دې په مرسته باندې ډېر خوشحاله یو. الله دې ته تل همیشه ژوندی لري. ما مردم اینجا رسیدیم سرپناه نداریم، مثال جای نداریم، جاگه نداریم تا که میتونه ما مردم کمک کنه. د یادونې وړ د پاکستان په خپل هیواد کې د افغان کډوالو جبري ویستلو لړۍ د روان زیږدیز کال د نومبر په لومړیو کې پیل کړه چې تر اوسه پورې بلخ ته څه باندې 4,000 کسان راستانه شوي.